اوسیږي مسلمان غویو قومونه. اسکمین ولسوالۍ ته نو دلته هوا مې چې ولیده حالانکه هغه لارې مې ولیدلې تصور به خدای وکړي کله چې د بل هیواد کې اسې نو د خپل هیواد رمنځ درځي کړی خپلې داخل ښایسته زموږ د وطن غرونه پکې اوسېږي مسلمان غیور قومونه څومره ښایسته ښکاري زموږ د وطن غرونه څومره ښایسته ښکاري زموږ د وطن غرونه له هسکو هسکو څوکو یې ټول جهان ښکارېږي له هسکو هسکو څوکو یې ټول جهان ښکارېږي لرې د ننګ او د غیرت ډک ولسونه څومره ښایسته ښکاري زموږ د وطن غرونه څومره ښایسته ښکاري زموږ د وطن غرونه پکې اوسېږي مسلمان غیور قومونه څومره ښایسته ښکاري زموږ د وطن غرونه څومره ښایسته ښکاري زموږ د وطن غرونه ستا ګودړونه کلي یخ شمالونه لري ستا ګودړونه کلي یخ شمالونه لري رڼو اوبو چینې دي څومره کړي خوندونه څومره ښایسته ښکاري زموږ د وطن غرونه څومره ښایسته ښکاري زموږ د وطن غرونه پکې اوسېږي مسلمان غیور قومونه څومره ښایسته ښکاري زموږ د وطن غرونه څومره ښایسته ښکاري زموږ د وطن غرونه درنه قربان مو کړلې څومره حسینې ځوانۍ درنه قربان مو کړلې څومره حسینې ځوانۍ په هر لار جنډې ولاړې او قبرونه څومره ښایسته ښکاري زموږ د وطن غرونه څومره ښایسته ښکاري زموږ د وطن غرونه پکې اوسېږي مسلمان غیور قومونه څومره ښایسته ښکاري زموږ د وطن غرونه څومره ښایسته ښکاري زموږ د وطن غرونه د آسیا زړه یې رښتیا آسیا پتا ښکلې ده د آسیا زړه یې رښتیا آسیا پتا ښکلې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو نن د هسکمین ولسوالۍ د شمیچیم په سیمه کې چې دلته د اختر درېیمه ورځ او زیات سیلبین راغلي د هغې نه ته ګورې دا یو ځوان ورور زموږ موږ سره ولاړ دی دنه پوښتنه کوو چې د کومې ولسوالۍ او هسکمین ولسوالۍ ته راغلی د کوم ځای نه؟ السلام علیکم نوم مې رفیع الله دی اصل کې د جلال آباد چاپریال ولسوالۍ اوسېدونکی یم او فعلا د خوست پوهنتون د پوهنځي محصل هم یم نو دلته په رخصتي باندې راغلي وو او ملګرو ویلې چې چکر ته ځو نو موږ ویل چې د هسکمین دا طرف موږ نه ولیدلی لومړی ځل و دې نه مخکې نه وې راغلی؟ مخکې نه یم راغلی بلکې دا اول ځل و چې زه راغلی یم دلته هسکمین ولسوالۍ ته نو دلته هوا مې چې ولیده حالانکه هغه لارې مې ولیدلې تصور به خدای وکړي کله چې د بل هیواد کې اسې نو د خپل هیواد رمنځ درځي کړی خپل داخل څخه وګوري نو ډېر زیات خوشحاله یم ټولو ته وایم چې باید راشي دې څخه بیخي له نږدې څخه دا ننداره وکړي دا د طبیعت ښکلاګانې دا موسم دا هر څه همدلته ډېر الله تعالی بشپړ کړي دي
راغلې سره د ملګرو واسکې مینې ولسوالۍ دغه کوم شمي چې په ساحه کې چې دی خوښه خو دې شوه که نه بیخي حد نه زیاته زه ډېر زیات ګرځېدلی یم خصوصا افغانستان داخل کې خو لکه د ننګرهار هغه خپله ښکلا ما نه ولیدلې او نن هغه ښکلا هم پوره شو مې لیدله په خپلو سترګو مننه کوو روغه تر مننه تاسو نه خوشحاله بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ذاکر الله مومن دی د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ د غازي آباد چاردی د کلي اوسیدونکی یم د اختر په دې ورځو کې مو زړه وکړه چې هسکې مینې ولسوالۍ ته چکر و څو شیان زمونږ دغه ځای د ملګرو نه اورېدي وو چې دلته امنیت ښه دی آب و هوا یې ښه ده ښه فضا لري او ښایسته منظرې لري په همدې خاطر باندې راغلو او چې د دې آب و هوا نه د دغې رخصتۍ د ورځو نه خوند واخلو او دې ویل چې ملګرو راته ویلي خپله نوم راغلی په افغانستان کې زیاتې ولسوالۍ او ولایتونه چې شته چې هغه هم شنه دي خلک سیال ته ورځي دا دې خوښه شاس کې مینې ولسوالي یا نه ولې نه ماشاءالله ډېرې ښایسته زړه راښکونکې منظرې لري ښایسته ساحې لري مونږ خو اخوا پکې ډېر وګرځېدو ایس د ولسوالۍ شاته هغې ساحو ته مو وختو او ډېرې ښایسته زړه راښکونکې منظرې لري ښایسته ساحه ده نورو هیوادوالو ته ویلی شي چې راشئ ښه د امن په فضا کې دلته خپلې منظرې وکړئ د ټولو هیوادوالو نه مې هیله او غوښتنه ده چې راشي چکر راوهي د دې ځای د رسم کلتور خلکو او سره عادت شي دا وګوري د دوی مېلمه پالنه وګوري ښایسته منطقه ده ماشاءالله او الله دې زموږ ټول ولس آباد لري الله دې امنیت برقرار لري انشاءالله امنیت برقرار دی هیڅ ستونزه نشته دی او ټول ملګري کولی شي چې په ډاډه زړه باندې راشي رماتری ټوله پنډا سپون کشپی